4x مربع مثبت 12x مثبت 9 او 4x مربع منفي 9 دوهمه درجه پولینومونه یو مشترک بینوم فکتور لري. مشترک بینوم فکتور یې څه شی دی؟ نو تاسو ویډیو ودروئ د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو راځو دې لپاره چې د مشترک فکتور پیدا کوو موږ راځو دا دواړه پولینومونه په بینوم فکتورونو باندې تجزیه کوو. وګورو چې څه شی پکې مشترک دی. نو زه راځم لومړی دې پولینوم ته او ګورو چې د دې مشترک د دې بینوم فکتورونه څه شي دي. دې لپاره زه راځم دا داسې لیکم چې د دې دا لومړی حد راخلو. پوهیږو چې دا یو څه شی دی؟ کامله مربع ده. دا لیکلی شو چې 2x کل مربع 2 په ځای 4 په ځای دا 2 مونږ ولیکل او x مربع خو په خپله x مربع هلته شو. نو دواړه سره کل مربع شي بیرته کېږي 2x 4x مربع. همدارنګه مونږ سره بیا دلته شته دی 9 مونږ لیکلی شو چې څه په شکل باندې 3 مربع په شکل باندې. اوس راځو دا منځنی حد ګورو چې دا د کامل مربع شکل لري که نه. کامل مربع شکل دپاره دا باید دا 12 باید مساوي شي 2 ضرب دغه لومړی حد ضریب او ضرب د دې دغه یو حد دا عدد. نو 2 ضرب 2 څلور کېږي 4 ضرب 3 څو کېږي 12. نو معنا چې دا په همدې شکل کې دی. نو راځم زه لیکمه چې دغه یو حد 12 دا مساوي کېږي له څه سره 2 ضرب څه شی ضرب دا یو عدد 2 او ضرب څه شی ضرب دا عدد ضرب 3 او ورسره څه شی ورسره x جمع دا او جمع دا. نو په دې شکل سره موږ اوس وایو چې دا د کامل مربع شکل لري. او که چیرې تاسو په دې برخه کې پوه شوي ناست نو تاسو کولی شئ چې مخکیني ویډیوګانې د کامل مربع په اړه باندې چې کوم د هغې فکتورولو په اړه دي هغه تاسې وګورئ. اوس راځو موږ وایو چې دا موږ داسې لیکلی شو چې 2x جمع څه شی جمع 3 او بیا کل مربع. نو یو ځل بیا وایو چې دلته موږ سره دا حد دی دا مربع کېږي دا حد دی دا هم مربع کېږي. نو دا ټول مربع شو. همدارنګه منځنی حد څه شی دی دواړو حدونو د ضرب حاصل دوه چنده سره مساوي دی. نو دا له دې سره مساوي شو. نو په دې شکل دا موږ په دغه فکتورونو باندې واړولو. اوس راځو دا یو پولینوم ګورو. نو داسې ښکاري چې دا هم یو کامل مربع شکل لري. دا برخه موږ لیکلی شو چې 2x کل مربع او همدارنګه دا برخه موږ لیکلی شو علامه منفي ده منفي دې په ځای لیکو 3 مربع. نو دا موږ سره د څه شکل راغی دا د تفاضلونو د مربعاتو د تفاضل شکل راغی. نو دا اوس مساوي کېږي له څه سره دا څه شته تجزیه کېږي او مساوي کېږي له سره. دې دپاره تاسې کولی شئ چې مخکیني ویډیوګانې وګورئ چېرته چې موږ د مربعګانو د تفاضل د فکتور نیونې کار پکې کړی دی. نو موږ پوهېږو چې دا مساوي کېږي 2x جمع 3 او 2x منفي 3 سره مساوي کېږي. نو دې کې موږ دوه قوسونه لرو. دلته یو کې علامه مثبت راځي او بل کې علامه منفي راځي او حدونه یې پکې لیکو. دلته هم 2x جمع 3 راځي او دلته 2x منفي 3 راځي مثبت 3 او منفي 3. نو اوس راځو ګورو چې دواړو کې کوم یو بینوم فکتور مشترک دی. یو ځل به راشو دا به هم د دوه قوسونو په شکل ولیکو. وایو چې دا مساوي کېږي یو قوس به دا شي او بل قوس به دا شي. خو دې دواړه قوسونه څه شي علامه لري مثبت علامه لري او دې کې یو منفي علامه لري. دا به مساوي شي 2x جمع 3 دلته او 2x جمع 3 دلته 3 او 3. نو دې دواړو کې مشترک فکتور کې څه شی دی؟ مشترک فکتور دې کې مساوي دی د یو حد سره. دې کې هم 2x جمع 3 مشترک دی او دې کې هم 2x جمع 3 بینوم فکتور مشترک دی.